په هلمند ولایت کې ولسی وګړي د ښاري نظم په مخه د ټاکل شوی کمیټې هرکلی کوي او وایي چې د دې کمیټې د کړي اقدام په اوږدو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې په ښاري نظم او ښاري پراختیا کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست وایان محمد طاهر ابشار وایي هڅه کوي چې پلې لارې او د سړکونو عمومي واټنونه د خلکو د تګ راتګ په موخه خالي کړي او دکاندارانو ته هدایت ورکړی چې د پلې لارو له نیولو څخه ډډه وکړي. خو نوموړی لا هم له ښاریانو غوښتنه لري چې په دې برخه کې د ښاروالۍ غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. د ښاري نظم کمیټه چې د هلمند ولایت مقام په هدایت باندې د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل شوې ده. د شګار ښاروالۍ هم غړیتوب لري. موږ هڅه دا کوو چې د ښار مرکزي نقطو څخه پیل کړو او د ښاري نظم راوستلو په موخه باندې د ښار واټونه پیادرونه تخلیه سي، صفا سي او په ژمي کې د ښاریانو لپاره د تګ راتګ لپاره محکمه ساید یو تصمیم سره مخامخ نه وي. په ورته وخت کې بیا د پوهنتون استاد اسدالله سمسور د ښاري نظم په مخه د ټاکل شوی کمیټې هرکلی کوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د بې نظمۍ د مخنیوي او د ښاري پراختیا په موخه دا کمیټه خپلې هڅې دوامداره کړي. دا چې د هلمند ولایت د محترم مقام د هدایت سره سم داسې یو کمیټه فعاله شوې ده چې هغه په ښار کې د بې نظمۍ او ګډوډیو مخنیوی کوي او په دې برخه کې کار کوي. دا ډېر ښه اقدام دی. په دې سره ښاریان هوسا کېږي او همداسې ښار پراختیا مومي او د دغه اوسنۍ بې نظمي چې موجوده وه د دغه د حل لپاره دا ډېر ښه اقدام دی. موږ دغه اقدام ستایو او هیله مند یو چې دا همداسې دوام پیدا کړي. بلخه بیا د دې ښار یو تن دکاندار خلک دا دوایي په عمومي واټنونو کې د وسایلو درولو او د ښار په مرکزي ساحو کې د دکاندارانو په عمومي ځایونو کې پلور د ښاري بې نظمۍ او د ګڼې ګوڼې لامل وو. دا ډېره مهمه ده وایي چې دغه موټران چې بې ځایه درېږي باید چې دغه وایي بې ځایه ونه دري او که چیرې دا دکانداران وایي د رش ګوڼې په ځای کې دا شیان راوباسي درې ګزۍ ونیسي نو خو بالا دا سړک هم بندېږي. دا خلک پر دا سړک رواني عبارت لار بنده شي وروره بس بې نظمي رامنځته شي خلک ډېر د تشویش سره مخامخ وایي نو که دغه دوی فعاله کړي دغه ونیسي ډېر به ښه او د ښار لپاره به ډېره مهمه یوازې خلک به ډېر وسا شي. ویلی شو چې څو ورځې وړاندې د ولایت مقام په مشرۍ د ښاري نظم په موخه د ټاکل شوی کمیټې د اقدام په ترڅ کې اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې په ښاري نظم، ښاري پراختیا او د ښار په ښکلا کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی او لا هم هڅې ترسره کیږي چې دې برخې ته مسؤلین خپله پاملرنه زیاته کړي.